درنو دوستانو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. د پاولین ریچارډ د وکټوریا پارلمان غړي مانه درخواست کړې وه چې د معلوماتي پیغام د کرونا ویروس په باره کې خپل وطنوالو ته ورسوم. دا ډیره مهمه ده ترڅو موږ دا لاندې ټول کارونه وکړو. لومړی، خپل لاسونه اوبو او صابون سره ومینځئ. دوهم، هڅه وکړئ چې په خپلو سترګو، پزه او خولې ته لاس مه وهئ. دریم، که تاسو ځان ناروغ محسوسوئ په خپل کور کې کښینئ، بهر مه وځئ. څلورم، که ناروغ یې خپل فامیلي ډاکټر سره ارتباط ونیسئ. پنځم، خپل معلومات د اعتباري منابع نه ترلاسه کړئ. او شپږم، یو بل نه 1.5 متر فاصله ونیسئ. دا زموږ ستاسو روغتیا لپاره ډېر مهمه دی. هیله ده چې په دې باندې زموږ وطنوالو ډېر پاملرنه وکړي. په درناوي.